دولت احمدزی وایی افغانستان د نړیوال جام سیمی فاینل ته د وتلو هیلې لري. سلام او مینه دوستانو، ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ، او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د نړۍ تازه او په زړه پورې مطالب خپروو. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی وایي چې هیله لري چې افغان لوبډله به نړیوال جام کې سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته د وتو په تکل کې ده. ښاغلی احمدزی د رویټرز خبري اژانس ته د کپتان د بدلون په اړه هم خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د نوي کپتان د ټاکل کېدو پریکړه سمه پریکړه ده. نوموړی وایي که اطغار کپتان وي او که ګلبدین، افغانستان نړیوال کپ نشي ګټلی، خو دا یو ښه فرصت دی چې ځوان کپتان ته د وړاندې تګ چانس ورکړو. موږ باید تغییر راولو. ښاغلی احمدزی وایي چې د ګلبدین نایب له ټاکل کېدو سره سم د محمد نبي او راشد خان مخالفت هم حل شو او لوبډله یو موټی او یو بیرغ لاندې ده. هغه وایي دا د هغوی خپل نظرونه ول. موږ په مسلکي توګه ستونزه حل کړې ده، اوس هغوی خوشحاله دي. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب وایي چې دی به د اصغر افغان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو څخه مشورې اخلي او د ټیم روحیه هم ښه ده. ګلبدین وایي کرکټ بورډ غوښتل چې کپتان بدل شي. د ټیم ښه والی باید په پام کې ونیول شي، نه خپلې ګټې. موږ د یوې ښې پایلې په هیله یو. ګلبدین وایي چې 2015 کال په نړیوال جام کې راشد او مجیب په افغان لوبډله کې نه ول، خو دا ځل زیاتې هیلې لرو چې د دوی په شتون کې سیمی فاینل ته ورسیږو. ګلبدین وایي موږ ټیمونه په نښه کړي، موږ یې ماتولی شو، خو د ټیمونو نومونه درته نشم اخیستلی. د غوراوي د کمیټې مشر دولت احمدزی وایي تیز توپ اچوونکی حمیدحسن هم راستون شوی دی او د دوی لوبډله به د سپین توپ اچونې ترڅنګ تیز توپ اچوونکي هم لري. ښاغلی احمدزی زیاتوي چې د حمیدحسن او دولت ځدراڼ په شتون کې به دوی د توپ اچونې په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د کرکټ نړیوال جام د می پر 30مه نیټه په انګلینډ کې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون پر 1 نیټه له اسټرالیا سره کوي، خو د نړیوال جام تمریناتي لوبو په لړۍ کې به افغانستان د می پر 24مه د پاکستان او پر 28مه به له انګلینډ سره لوبیږي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی او سپیڅلي ذات سپارم. والسلام.